خاص خصوصي غریب خلکو ته رسي او هغه غریب ته به رسي چې چا څوک نر پرځن نه وي. اول نمبر به دغه خلکو حق مطلب دا چې د رمضان کې به 500 ګرانو ته دا پیکیج تقسیم غریب کسانو ته موږ فوډ پیکیج ورکړو، دې ته موږ رمضان پیکیج وو او بسم الله الرحمن الرحیم. په شروع په نامه درویز جلال چې خاص او ډېر بخښونکی مهربانه دی. د پروګرام پشتو پوائنٹ سره ستاسو د خوږ در ملګری عطور رحمان ستاسو په خدمت کې حاضر یم. خپرونه د همیش په شان ولس ښېګړه دا وخت چې زه لوړ دیر مونډه کې موجود یم. تاسو به ګورئ د ورځ نیمه پس رمضان مبارک روان دی. دې په سلسله کې د نیډز ویلفیر فاونډیشن د اړخه 100 کم ډیلیویجز دي غریب ولس ته هغو ته فوډ پیکیج میلاویږي دغه نیډز ویلفیر فاونډیشن د اړخه. د دې چې کوم ممبر دی هغو سره هم خبرې کوم. دلته راغلي نن په ډېر ګڼ تعداد سره. دا وخت چې ما سره پاکستان تحریک انصاف مونډه تحصیلي صدر موجود دی عبید الرحمن صاحب، دا هم راغلي. دوسم یې 2 کمنټس اخلم ستاسو مخې. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډېر زیاته شکریه ستاسو. یو ستاسو ضرور مشکور یم چې ماشاءالله دي چې کم غریب ولس دي ډیلیویجز دي دوی تاسو فوډ پیکیج ورکړه دغه نیډز ویلفیر فاونډیشن د اړخه. ډېره مننه ستاسو. ډېره زیاته شکریه. موږ هم په دې فخر محسوسوو چې د خپل پارټۍ نه هټ کې موږ د نیډز ویلفیر فاونډیشن د ټیم یو ای سیو او نن چې دلته راغلي دې خلکو ته موږ دا پیکیجز د سلیم ایډوکیټ په نګرانۍ کې دغه شان یا رشید صاحب یا دغه شان چې نور څونه ملګري دي جمال وسیم وغیره د هغو ډېر زیات کاوشتونه او نن موږ ګورو چې هغه 100 ګرانو کې نن دغه پیکیجونه تقسیم شو. انشاءالله دا به 500 د دوی ټارګټ دی او 500 به پوره کېږي انشاءالله. ما صاحب دا راته وایي چې نور به پلان صحیح مزید انشاءالله ما تاسو ته ویل چې دا اوس 100 دي نو انشاءالله د نه مخکې به 400 نور مطلب دا چې د رمضان کې به 500 ګرانو ته دا پیکیجز تقسیمیږي او د هغې نه پس به انشاءالله عید پیکیج چې دی نو هغه تقسیمیږي. دا یو ډېر ګران کار ځکه چې لکه چاته د فاونډیشن لپاره چانه چانده کول چانه پیسې ډونیټ کول دا ډېر ګران کار او سلیم وکیل وغیره څونه د هغه ټیم چې هغه ډېر زیات کوششونه کوي نو موږ چې هغه څونه اپریشیټ کړو هغه کمره جي رحمان تاسو زموږ ستوري الله امرت لره یو جهان مننه. ډېره شکریه عزتمندو کتونکو. دلته نور چې کوم ممبر دي هغو سم زه خبرې کوم. دا حاجي صاحب راسم ولاړ دي. مې 2 کمنټس اخلم. السلام علیکم. سلام. یو استاد ډېر مشکور یم ماشاءالله جدید غریب ولس له تاسو فوډ پیکیج ورکړه او بله روژه هم را روانه ده نیمه ورځ پس. ډېره مننه ستاسو. جي مختصر سرڼا پې واچوم. الحمدلله ستاسو هم د شکریا ادا کوم چې په دې نن وخت تخ کې دلته راغلی او تاسو حاضري وکړله او د غریبانو سره چې کوم دی نو په دې دا کې تاسو امداد وکړو. په دې باندې زه هم ستاسو شکریا ادا کوم. الحمدلله زه د نیو فاونډیشن یو ممبر یم او په هر صورت موږ په خپل هم ډېر مدد کوو. د دې خلکو سره کور په کور ګرځو او د نورو مالدارو وروڼو ته او مالدار خلکو ته هم دا پیغام رسوو چې تاسو د موږ سره په دې کې بھرپور امداد وکړئ. دا به صرف خاص خصوصي غریب خلکو ته رسي او هغه غریب ته به رسي چې چا څوک نر پرځن نه وي. اول نمبر به دغه خلکو حق وي. دویم نمبر دغه خلکو حق دی چې دغه څوک غریبانان یې وس تاسې نشته دیاړي ماړی څوک یې نشته. دویم نمبر هغه خلکو حق دی. دریم نمبر هغه غریب خلک چې هغه بچي بال بچهدار د مزدورۍ سره کار سب قابل نه وي نو موږ په خپله هغې معاینه کوو او هغه خلکو ته رسي. دې کې به داسې یو خلک نه چې هغه چې کوم دی یاره مخ لحاظه یا د یو داسې په لیول باندې راشي چې هغه چې کوم دی نو موږ ور هغه شی ورکړو. دې کې دغه شی ختم. دا صرف واحد دغه الله رضا او دغه الله د خوشحالۍ دپاره چې د غریب سره امداد دا صرف دغه خلکو دپاره دی. په دې کې به داسې یو خصوصي یو پیغام دی ملګرو ته بیا هم ورکوم چې تاسو بھرپور دغه غریب سره د هغې کونډې رنډې سره دې کې امداد وکړئ چې صرف د هغې الله رضا وي. بدې کې به والسلام. تاسو ټول د شکریا ادا کوم. الله امرالله حاجي صاحب ډېره شکریه. ډېره
زمونږ کتونکو یو حاجي صاحب رسم ولاړ دی دغه نیډ ویلفیر فاونډیشن اړخه دوی ته دا فوډ پیکیج میلاو شو. حاجي صاحب دا راته ووایي چې روزګار څه روزګار نشم کولی لاسونه خپې د کاږه دي دا ډېره بهیږي ډاکټر وس پې نه کېږي ډېر زیات غریب یم. دا راته میلاو شو خوشحاله یې؟ دی به د خوشحاله یم خو ستاسو خیرات قبول کړه بس لاړ. حاجي صاحب دا راته ووایي نو کله ته فوډ پیکیج میلاو شوی دلته مونډه کې؟ نو کله نه میلاو شوی دا څه کاله میلاو شو دروغ نه شو ویل. دغه ممبران ته څه ویل غواړي دا چا چې د فوډ پیکیج درکړو څه دعا دوا دا ده خو یې قبول کړي د څه باندې چې ورکړي الله دې قبول کړي. امین که لرې خوشحاله که زه دا ورسه واخلې دي ډېره شکر. نن د کتونکو د نیډز ویلفیر فاونډیشن یو بل ممبر هم ولاړ موجود دی چیرمین دی جی دا چیرمین دی د نام یو دوه کمنټس اخلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام وروره ډېره مهرباني شکریا ستاسو د ټول ټیم چې دلته راغلی او زموږ د پروګرام له ښکلا ورکړه. دا راته ووایه چیرمین صاحب نن تاسو څو کسانو له فوډ پیکیج ورکړو نور به هم سپلینې مزید مخکې منګه وروره دا اوس دا کرنټ چې کوم 100 کسانو ته د غریب کسانو ته موږ فوډ پیکیج ورکړو دی ته موږ رمضان پیکیج وو او انشاءالله د روژې د 15 تاریخ نه به بیا موږ 100 کوو بیا په اخیره کې چې کوم دی نو 200 کسان به بیا موږ د اختر نه مخکې دغه کوو. د دې نه علاوه زموږ د عید پیکیج هم دی چې په هغې کې به موږ کپړې ورکوو سپلی به ورکوو چې څومره غریب خلک دی موږ به هغو ته دا رسوو انشاءالله. دا راته ووایه زیات تر زه ګورم که نه په مخ مروته خلک تقسیموي که نه چې غریب ولس له څوک نه ورکوي دغو ته به ستا څه پیغام وي؟ وروره زموږ خو دا لومبیا ځل چې موږ دې ګراونډ ته ځکه چې کسانو تعداد ډېر په دې وجه هم دې ګراونډ ته راویسته ګڼ دې نه علاوه موږ به چې کوم خپل دغه کوو زموږ کوم میشن چې وو نه موږ د شپې او د ماښامو موږ به ورتو کور ور به مو ته ټکوو مخکې به موږ د غریب نوم لیکلی وو بیا به کور ته ورو ناکینګ مو ته وکړو چې بهی دا ستا لکه فوډ پیکیج دی او دا واخله موږ د هغه سره نه میلاو شوي نه دغه شوي او موږ ته واپس بیرته راغلي ځکه چې موږ دا کار د دغه لپاره نه کوو موږ صرف د الله د رضا دپاره کوو موږ دا نه وو چې یاره موږ د وجه نه څوک زموږ سیاسي لیډر خوشحاله کو یا بل څه زموږ دا میشن نه دی زموږ دا میشن دی چې موږ د انسانیت او خدمت وکړو. انشاءالله په دې به الله به تاسو بخي او دا کار تاسو جاري ساري ساتئ. یو جهان مننه. عزتمندو کتونکو دا وسیم بای دی جی ایس دی دغه نیډز ویلفیر فاونډیشن یو استاد ډېر مشکور یم ماشاءالله ینګ او دلته د ولس لپاره تاسو ډېر منډې تړلې دي نن هم ما وخت ماشاءالله تاسو سو چې کوم غریب ولس دی هغه تاسو فوډ پیکیج ورکړو جی مختصر نه په واچو. جی السلام علیکم. زه از جی ایس نیډز ویلفیر فاونډیشن کې کار کوم او الحمدلله کوم چې مخکې وبا راغلی و نو هغې کې زموږ تقریبا 1000 پلس کورونو راشن ورکړی و تقریبا داسې او انشاءالله زمونږ مخکې هم اراده ده داسې سلسله چې دا نه ختمېدونکې ده که روژه وي او که نه نو موږ به د خپل ولس خدمت کوو. اوس زمونږ ټارګېټ په دې روژه کې 500 پلس دی نو 100 چې کم پیکیج دی هغه تقسیم شو او انشاءالله د دې نه خو به کومه روژه چې ده نو دا 400 پیکیج اراده هم شته ده به تقسیمو د خیره سره او زما دغه پیغام دی هر چا ته پته وي چې چم ګاونډ کې داسې غریب خلک اوسېږي نو د هغو په خپله مرسته وکړي نو ډېره به ښه نو دې تکلیف نه به دا خلک انشاءالله پاتې شي. جهان مننه ډېر شکریه. عزتمندو کتونکو څنګه چې تاسو وکتل ماشاءالله نیډز ویلفیر فاونډیشن د اړخه په مونډه کې داسې 100 غریب ولس سره فوډ پیکیج میلاو شو. زه به یو انتهایي خوشحاله شوم او زما به ټولو دغه چې کوم بیروکریټ مخاورز خلک دي هغو ته به زما ګزارش وي چې په چم ګاونډ کې ستاسو په کلي کې مالت کې دغه شان غریب ولس وي نو کوشش وکړئ د خپل اړخه وله څه ورکړئ ځکه چې یو خو کرونا ده لاکډاون پکې اوس ولګېد دوه ورځې په هفته کې زما به ګزارش وي د خپل اړخه د خپل چم د غریبانو سره کونډو سره یتیمانو سره د هغه نیمګړو نیمه خوا سره تاسو ضرور درېږئ ځکه چې روژه ده او بل کرونا موالی خلک دی ډېر غریب ولس پکې راپیدا شو. زما به ټول ته ګزارش تاسو سره ودرېږئ دا د نن خپرونه خپل کوربه ته رحمان له ورکړئ اجازت په ډېر بخښونکي رب جلاله سپارم.